السلام علیکم. زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول به خیر. دا ټیم چې کوم دی نو د سحري ټیم دی، پېشمنی چې ورته موږ وایو، د هغې ټیم دی. او راپاڅېدم نو ما چې ویډیو شروع کړم، بلکل زیرو موټیویشن دی او خوب رانه راغلی او اولنی پېشمنی دی نو مزه راله هم نه راکوي او څه لږ یخ غوندې کې هم دی. نو ویډیو شروع به وکړو او بیا به باقی ورځ ګورو چې څه کانټینټ راغوم که نه. ملګرو پېشمنۍ وکړو سحري او اوس چې کوم دی نو د خلکو ډډې نه لګي. سړی اوس وایي چې ډایرکټ اوده کېدی که نه، نو اوده کېده نه دي پکار چې دی نو اودس او لمونځ لکه پکار دی ډایرکټ. نو زما دا زړه ماته و چې لکه ځه او سمله په دې ډوډۍ کې مې هم دا سوچ کوو چې لکه اوس په مونځ څنګه چل کېږي که نه. نو چې دی نو وړه مې وکړو، ما یې چې لکه دا مونځ وکړو او تاسو هم چې دی نو د الله پاک نه پکې لکه سوال کوئ. ما په دې ډوډۍ کې سوال کوم، ما یې چې الله لکه د دې مونځ کولو دا طاقت پکې راکړي که نه. نو کوشش به موږ کوو، سوال خو مې په ډوډۍ کې کړلی نو الله پاک به انشاءالله قبول کړی. نور کله چې هم کله ما پېشمنۍ وکړو نو د سهار یې دا بیا سړي نه مونځ نه کېږي، خو زر زر چې څنګه بانګ ووایي زر زر په کور کې وکړي او بس اوده کېږي. او بانګ هم تاسو اورئ چې وایي او ملګرو اوس چې کوم دی نو روان شو دغه ته مانځله. هلته کې پکې ډاکسن اوازونه کوي چې دا څه حساب دی یاره، څه پیل کېږي را پیل کېږي، څه اوازونه دي. وګورئ چې یاره روټۍ به یې خوړلې که به نه یې خوړلې نو هم بانګ یې ویلی دی که نه. چې لکه دا ځای دي نو نه به ښکته تلي او نه به بره تلي. څه ووایم که چېرته خوړلي چې په وخت اورېدلی نو روټۍ سط په وتکلی، رڼاګانې لیدلی شي په دې غرونو کې. او یخ دی ځم مانځله، بیا به ګپ لګولو ته ورځې. زمونږ جومات دی دخیله، نو مانځله رالو چې څوک راغلي دا په ایزار پراته دي. زو لاندې هنداره کوو چې لاندې خو به وي که نه. دا وړوکې کمره ده نو په ژمي کې مونږ لاندې مونځ کوو او چې ګرمي نو بیا مونږ بره مونځ کوو. دا پکې حضرت الله دی، خندا دی او قاري صاحب دی. څنګه چل دی؟ سلام کوو که نه؟ وعلیکم څنګه چل دی؟ دا لا چلو هلکه پیر صاحب راغلی د پرون لمونځ به کوو، نن راغلی پیر په کوم حالت کې مست کیس لګېدلی دی، صحیح ده او معقول دی. الحمدلله رب العالمین. نه مړه ستا څه په کار دی دغه ها؟ دې قاري صاحب ته وایي که نه وایي ستا سره LED یا LCD شته که نه؟ قاري صاحب وایي چې لکه دا پکې څه ته وایي ها؟ قاري صاحب ودې نه پېژنده مونځ وکړو او اوس ناست یو ګپ لګو ها باندې دا اظهار دی. اوس بهر ته راووتم او بیګا او پېشمنۍ او دا وکړو، مونځ وکړو، لږ ګپ شپ د همغې نه بعد ولګو او بیا رالم کور ته. خو خوب رانه نه راته، د شپې هم په 12 بجې باندې چې کوم دی نو تقریبا ویده شوی وم او سهار چې دی نو پېشمنۍ له پاڅېدم، بیا د هغې نه پس راله خوب نه راته او اوس ګرځم. دا ځای څوک نشته، ماحول خوشی پروت دی. دغه یو کس مې پکې ولیدو هم چې تر غر نه راکوز دی، تاسو لیدلی شئ که نه. نور چې دی نو څوک نشته، ښار څه شړه پراته دي.
اوس په کور ته لاړ شو او په کور کې یو ګفټ دی هغه به انباکس کو او دلته میلاویږو. دا ګفټ را لېږلی دی زما یو کزن دی او منشن کولی نه شم نوم چې څه نوم یې دی خو ډېر زیات هغه ته به موږ شکریه ووایو او یو شعر دی هغه چې وایي که نه وایي خلک په تحفو کې ګلدستې لیږي یارانو له او خاورې دې راولېږي اشنا زموږ قبولې دي. شعر مې پکې ډالۍ کو ویډیوګانې نه دي خو لکه شاعر یې رانه جوړ کو او ملګرو ګفټ خو انباکس کو او اوس چې دی نو رالو دکان طرف ته فواد ناست دی. څنګه صحیح دی مړه څنګه چل یاره خیر خیریت دی یاره روژه څنګه ده اولنۍ روژه ده اوس پاڅېدو مونځ ورته وکړو راووتو چې دکان ورته چالو کړو دی کې به څه ټایم پاس کړو زمونږ د حسابه خو بس یاره دغه 15 ګنټې روژه ده نه 15 ګنټې او ګرانه نه ده انشاءالله څه یې اوس پسې راپاڅېدو دا پکې جواد دی جواده څنګه چل یاره الحمدلله خیر خیریت دی امامتي دې وکړه موږ له د خیره انشاءالله خیر نور څه چاته پکې څه روژه څنګه ده روژه روژه خو الحمدلله خیر ښه په خوشحالو تېرېږي الحمدلله الله دې دا نوره روژه هم په خیر تېره کړي خیره بس دا د سویل ناست دی پکې او بس دی نو ویډیو به بند ټاک ویډیو دلته کې شروع کوه تا څه نه وایي دلته کې ټیک ټاک ویډیو شروع زه جواد السلام علیکم ویور څنګه یې تاسو خو امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې او صحت په جامه کې به یې ملګرو اولنی رمضان مبارک دی او تر رمضان مبارک یو دوه لاینز دي چې مینوالو دا جواد به پکې موږ ته شعر وایي یو ویډیو خو تاسو دا مخکې وکړه ورانه شوه خو اوس زه سره ولاړ یم او شعر به وایي ارشاد جواده او جی د رمضان مبارک یو شعر دی چې د معزز مبارک میاشت په خاطر خالق خدای زمونږ د ټولو مرغمونه په خندا بدل کړه واه ډېره مزه یې وکړه او زمونږ راحت دې پکې الله جواده اوري او هر ورځ به پکې دی یو نیم شعر وایي موږ ته تاسو ټولو ته او دا زمونږ سویل خان کیمرامین صاحب و چې دغه ویډیو وکړه ډېره مزداره راله اوس د دې فواد او د معاذ او د جواد نه به پکې تپوس کوو چې د دې اوس څه ستړی شوی دی روژه ده او دا ټایم کې ټول خلک د روټۍ ټایم وي که نه نو معاذه خیر دی الحمدلله ښه شکر دی ملګرو دا هم زما کزن دی د نرسنګ کول خو سره خپل ځان انټروډیوس کا زما نوم معاذ خان دی والیوم سټوډنټ یم لکوټې تیز ووایه او والیوم خو روژه ده چې والیوم به دغه یې نه ښه بی ایس ان سټوډنټ یې او د کوم ځای نه کوم ځای ته ځې زه دغه کې مټه کې یم څه نوم دی کالج KMU او اوس وږی شوی که څنګه کالج نه رالي اوس وږی خو نه یم خیر خو ستړی یم په سر مې درد دی څه ته دې شوی دی بس زیات نه خو چې داسې ښایسته غونته کې دمپوخ یم دمپوخ جواد نه پکې اوس تپوس کو جواده په خوراک کې د اوس دې ټایم کې څه تړه شوی دی یاره خوراک خو مې چېرته نه دی شوی خو اوبه اوس تږی شوی مې چې اوبو ته مې راشوی تږی شوی یې اوس پکې د فواد نه تپوس کوو فواده ماسپښینی ټایم دی که نه خوراک کې دې څه اوس تړه شوی دی چې ویې لکه اوس وی یاره روژه خو ماشاءالله دومره ښکلې ده خبرې چې نور کله چې څنګه وي دقه شانتې نه نو وي داسې پته نه لګي لکه روژه چې نه وږی نه تږی هېڅ هم نه بس چې په کور کې زه تیار وم وخورو یاره نو او نور مې داسې خاص څه ته زړه نه ده شوی نو مړه خوله کې دې ورته اوبه راغلي څه ته پکوړو ته چې په چکنۍ کې داسې وایي او ترقه چکنۍ دې بچې کړې داسې دا کلي ته راغلي وو او یو چرګ په کار و کور کې او څه نوره سودا هم وه نو دا چې دی نو فاروق دی تره زوی دی څنګه چل دی خیر ده خیر ده الحمدلله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی څه کوې
زه خو رالم تره خو ما چې شرک راوالو د سره چرګان ډېر ښکلي دي او ریټ هم ماشاءالله ډېر ښه دی د کلي د نور د بازار نه هم ډېر ښه میلاویږي دي وره ښه دلته دا په څو دی دا موږ په 1400 دی 300 روپۍ ورکوو فول سایز چرګ په 1400 او نور ځایونه که خیر ګران دي په بازار کې هم ګران دي دا چې کوم دی نو د کلي ماحول دی او دا تاسو لیدئ دا زموږ کلی دی یو ګوټ په دته پکې ښایو په یو ویډیو کې مرګلو واپس رالم تاسو دا لیدی شئ دا زموږ کورونه دي دغه جومات دی او دې طرف ته دا زموږ کورونه دي دا ویډیو به دا ځای کې ختمه کړو ځکه چې بیا اوږدېږي السلام علیکم